هاي دوستانو، دا کهانی د یو داسې الک ده چې هغه په عام انسانانو په منځ کې پاتې کیږي او دته څه عجیبه غونته راکشس ښکاریږي، بلکې دا راکشس دا کوشش وي چې موږ د الک په څه طریقې سره مړ کړو. د دې الک دپاره د مور خپله قرباني هم ورکړي، دا راکشس په دا الک مړ کړي او کنه دی به خپلې دنیا ته واپس ورسي. که دا کهانی د باندې ښه ولګي ویډیو لایک. د کهانی په شروعات کې موږ ته یو میوزیم ښایي چې په دې کې د جون په نوم یو ورکوټی الک وي. د دا مورتیانې ګوري خو په دې کې یو شرارتي جنې وي د جون په مخه تنګي، یعنی هر ټیم دا د جون بېزتي کوي. جون پکې خپلې ټیچر ته دا جنې وښایي چې دا جنې ما تنګي. دا ټیچر الټه د تقار شي او دته وایي چې ته غلی کښېنه. په دې ځای کې د جون یو ملګری پروفیسر راشي، دا د جون سره خبرې کوي. جون ورته وایي چې داسې دا جنکۍ ما په مخه تنګي. دا پروفیسر په دې ځای کې بیج بچا وکړي او د جون له یو ورکوټی پین ورکړي چې دا د ځان سره سنبال کېده. د دې نه بعد جون د میوزیم نه باري دا جنۍ بیا تنګ کړي. جون وایي چې دې په لزو دا نه پرېږدم، دی په دې پسې لاړ شي. دی ورته صرف لاسونه نږدې کړي او دا جنۍ په هوا باندې د اوبو پول ته پرېوځي. جون په دې ځای کې ډېر زیات اریان شي چې آخر دا څنګه چل دی او ردله چې پروفیسر کمپین ورکړی دا په ډقېدو باندې شروع شي. په ده باندې یو عجیبه غونته اواز ولګي. د ده چې کومه ټیچر ډګ وي د هغې اصلي پهچان دلته کې مخامخ راشي، یعنی دا یو چمکادړ ښځه وي. دا په ده له پاسه کښېني، په مخه ترې تپوس کوي چې هغه بوک څه شو، هغه بوک څه شو. د ده په لاس کې چې کم پین وي دا اټومیټک په تلوار کې بدل شوی وي او دا د چمکادړ په دې جسم کې دننه ننوتی. په دې ځای کې د چمکادړ دا جسم ټوټل په خاورو کې بدل شي. دا الک په دې ځای کې بېهوشه شي. دی چې په هوش کې راشي د دغه پروفیسر ملګری وي. دی ورته د ټیچر ډګ په باره کې خبره وکړي. پروفیسر ورته وایي ته ډګ په نوم ټیچره خو دلته نه وه. جینۍ ته اوبو له دکې د ورکولو د وجې دا الک د دې سکول نه دا ټیچران دی وباسي. دی د دې نه بعد خپل کور ته راشي. په دې ځای کې د مور د تاریخچیا خبره وکړي چې ته یو عام انسان نه بلکې تا سره یو داسې شکتیانې دي چې دا شکتیانې په دې دنیا کې د ډېرې کمو خلکو سره دي او ستا غونته الکان د دې انسانانو په دنیا کې سرکشت نه دي. د دې د وجې ته ځان د دې انسانانو نه بچ ساته. په دې ځای کې د الک ډېر زیات اریان شي چې ما خو وې که دا شکتیانې صرف زما سره دي، صرف زه یو داسې کس یم چې داسې راکشسونه ما ته ښکارېږي دا چوړیل. په دې ځای کې ګروور هم کور ته راشي او دلته کې یو بل سچایي ریویل شي. د ده لاندې خپې د یو بیزې په شانتې وي او دا د جون یو ګایډین وي، خو ده ته د خبرو کولو موقع نه میلاو شوی. په دې ځای کې جون ته پته ولګي چې زما چې کوم بیسټ ملګری دی هغه لاندې عیسی د یو جانور ده. د ده مور دا دواړه په ګاډي کې کښېني او د دې ځای نه تښتي. دو ته پته ده چې نن دی که سبا راکشس په زما دا زوی وجني، خو د دو بدقسمتي دا وي په دو پسې شاته یو سنډه غونته راکشس ولګي چې دا ډېر زیات خطرناک وي. دا ردو په دې ګاډي کې په اسټیرنګ کې خپل د ښکر پساو کې او دا ګاډی والا لږ خورځي. د دې راکشس صرف دا مطلب چې زه دا الک مړ کم. دغه ټایم د مخامخ نه یو ټرک را روان وي. د ده د مور خپل ګاډی هغه ته نږدې کوي او دا ټرک دا غوایي ووایي. د دو ګاډی په دې ځای کې بې کابو شوی، نو د دو دا ګاډی هم یو سیټ ته کالټ شي. خو د دو خوش قسمتي دا وي چې دا مور او بچي پکې دواړه بچ شي. خو دو د هغه کیمپ ډېر نږدې راغلی چې کوم ځای کې آب بلډ والا الکان پاتې کېږي، یعنی داسې الکان چې ردو په شانتي په دې دنیا کې نور نه وي. هغه ځای کې یو جادویي بونټري ده چې دا بونټري د کار کې نو دا راکشس بیا د دې بونټرۍ نه بهر نشي وتی په دو پسې. خو بدقسمتي پکې دا وي چې په دې ځای کې دې بونټرۍ ته عام انسانان هم نشي تللی. د دې مطلب دا دی چې د دې الک مور د دې بونټرۍ نه بهر به پاتې شي. دا مور دې الک ته ووایي چې تاسو ر دې ځای نه ځئ، خو په دو پسې هغه سنډه بیا راپاسي. هغه مړ شوی نه وي، هغه په دې الک پسې رامنډه کړي. خو دا مور یې څادر راواخلي او څنګه چې د بول فایټ کېږي په رینګ کې دغسې دا د سنډه مخامخ دا څادر وړقی او خپل دا زوی د کیمپ طرف ته وځغلی. خو دا مور خو یو عام انسان دا د راکشس مقابله چرته کولی شي. دا راکشس پې راشي دای په لاس کې راواخلي او ایرې ایرې کړي دا مور. دا هلک چې دا نظاره وګوري د ډېرې زیاتې چغې ووهي. د دله چې پروفیسر کمپین ورکړی دا د په لاس کې یو غټ تلوار د دې نه جوړ شي او دی د دې سنډه مخامخ مقابلې له دی راشي، خو دی د سنډه مقابله نشي کولی. د هغې مین ریزن دا وي چې دا یو عام انسان وي او دغه یو راکشس وي. د دې مینیټور نه دا یو ښکرکټ کې د غوسې نه دی د الک له یو ټکر را پرېږدي او د ځمکې نه یو غټه چوته کې د الک له را پرېږدي. د الک خوش قسمتي وي دی ځان د دې ګټې نه بچ کړي. دا مینیټور ډېر زیات غوسه شي
دا الک له بیا یو ټکر را پریدي خو په دې ځای کې د الک د مینټور د ملاته ور اوخیږي. د ډیر کوشش کوي چې د الک زمانه لرشي. د خپل تلوار اوچت کی او رده په دې سر کې ورخخ کی. د په سر کې تلوار خخولو او دا راکشس په خاورو کې بدل شي. په دغه ځای کې د الک په خپل هم بیهوش شي او د غزار شي. د چې کله سترګې کولاو شي نو د په هغه کیمپ کې موجود وي. یعنی دا کیمپ داسې وي چې په دې کې نیم انسانان او نیم جانور وي. د دوی له پاسه عیسی خو د انسانان وي او لاندې عیسی چې کوم وي دا د جانوران وي. الله په دې کیمپ کې دلته کې یو جدا غونته کمره ورکی. د چې د کمرې تلاړ شي په دې کې دا یو الک وي. دا ډېر په ګرم جوشي استقبال وکي. دا هغه مین ریزن دا وي چې دا یو غټ راکشس مړ کړو. د دې د وجې دا الک د ډېر زیات عزت وکي او د ډېر احترام وکي. د دې نه بعد بیا موږ ته دا هغه ملګری وخی چې هغه د یو چوړیل سره خبرې کوي. اصل کې دا چوړیل نه وي بلکې دا د الک مور وي. خو دا یو راکشس وجلی وي د جادو کیمپ خواته. ردی د وجې د دینه دغسې یوه ښځه جوړه شوې وي. دې ځای کې ګروور پروفیسر ته ووایي چې د جون مور چې کومه ده هغه ژوندی ده بلکې هغه د یو ونو په شکل کې بدله شو ده. پروفیسر ته د دې د اول نه پته وه چې جادویي سیما خواته څوک مړ شي هغه مړ نه وي بلکې د هغه شکل بدل شي. خو ته د دې په باره کې جون ته بالکل غوږ ونه کې کنه جون به ډېر زیات پریشانه شي. د دې نه بعد د الکان د جون سره بهر راوځي. په دې ځای کې یو تورو یختواله جنۍ دی جون له د کور کې. جون ورته وګوري دا جنۍ ډېره شرارتي وي. اصل کې د دې جنۍ په ده باندې بالکل یقین نه وي چې دومره وړوکی الک او یو دومره غټ سنډه سره مقابله څنګه کړله بلکې د دروغ وایي د سنډه مقابله بالکل نه ده کړې ولې چې دا خو یو غټ خطرناک راکشس دی. او په دې ځای کې د الک ودرېږي او خپل د ملګرو ته ووایي چې ماله به خپل طاقت دلته کې خول پکار وي کنه هر سړی به دغسې زما مذاق اړوي. په دې نه بعد دی بیا ټریننګ شروع کړي یعنی د تیر کمان را واخلي او په هغې نشانه ولې خو د نشانه بالکل بیکاره وي. دی تیر غلط غزار کړي او دا ټول ملګري ویرېږي او ښکته کښېني. دې نه بعد دی ورکشاپ ته راشي یو تلوار جوړوي خو د لاسه دا تلوار وځي او دا پوره شیلټر وړقېږي. دا ملګري ډېر زیات ویرېږي ده ته وایي چې بس دی ته موږ ته خپله شکتي مه ښایه او کیدای شي چې دا ټیم ستا د شکتی نه ستا شکتي به پخپله راچوته شي چې ستا کومه شکتي ده هغه تا ته پخپله میلاو شي. په دې ځای کې دا شرارتي جنکۍ دا جون راونیسي او باتروم ته بوځي. د باتروم چې کوم کوموډ وي په هغې کې وله سر ښکته کوي. په دې کې دننه اوبه وي خو دا اوبه پخپله د کوموډ ته دننه لاړې شي او د دغه ځای نه غیبې شي. لږ ساعت بعد دا اوبه په 3 لکیرو کې تبدیلی شي او دا 3 واړه چې کم شرارتیان وي په دو باندې ډیر په تیزی باندې راشي او د قضیه نه ډیر زیات لري غزار کې. د دې د وجې دا جنۍ چې کومه ده دا ویریږي. دا 3 واړه ساتیان د قضیه نه د خپې په سر واخلي او وتښتي. بل طرف ته په دې جون باندې د انیزابت په نوم یو توري جنۍ نظر ساتلې او د شروع نه چې کله جون د کیمپ ته راغی د دې په د نظرو دې ته ووایي چې زه ستا د شکتیانو په باره کې معلومات حاصلوم. د دې د وجې ته چې کیمپ ته کله هم راغلی ما صرف په تا باندې نظر ساتلی. د دې نه بعد بیا سحر شي او ردو یوه مقابله وي. اصل کې دا جنۍ د دې الک طاقت معلومه چې دی زموږ سره مقابله کې حصه اخیستی شي او که نه. یو طرف ته شنې پګړۍ والا کسان او بل طرف ته زیړ پګړۍ والا کسان وي. د دو په اپس کې مقابله د دو سره خپل اتیار وي جادویي اتیار او دو د اتیار استعمالولی شي. بل طرف ته د جون سره صرف اخکا پینسل وي چې د کمې نه د ایشتلو یو تلوار جوړیږي. په دې ځای کې سیټي بجاو شي او ردو مقابله سٹارټ شي. دې کې الیزابت چې کم ده دا جون ځان سره په الټه لاره باندې بوځي یعنی کم ځای کې چې مقابله وي هلته نه بلکې د هغې نه الټه ځای ته او دی په یو ځای کې ودرئ او دا یو ټوپۍ په سر کې ده په دغه ځای کې غیبه شي او دې ځای کې مقابله سٹارټ وي. جون دلته کې ډیر زیات بور شوی وي. په دې ځای کې هغه آرامۍ جنۍ راشي او هغې ته پته ولګي چې جون په دې ځای کې یوازې دی او دا 3 واړه په جون باندې حملې شروع کړي. اصل کې ردو مقصد دا وي چې موږ دا جون مړ کړو. جون په دې ځای کې ډیر کمزوری پرېوځي خو آخره کې جون د دو سره په مقابله باندې ورشي. ده ته پته ولګي که ما ځان په دې ځای کې کمزوری کو نو دا 3 واړه ما وجني او څه عجیبه غونته چل وشي. د جون کې څه عجیبه غونته شکتیانې راشي او دی په دې 3 واړو باندې باری پرېوځي. دی په دې جنګ کې دته داسې مهارت میلاو شي چې ته به چېرته دا څه زوړ یودا دی او دی ډېر په اسانۍ دا 3 واړه جنکۍ دی په دغه ځای کې په ځان باندې ستومانه کړي.
په اخر کې دا جنې په د باندې ورټوپ کوي او د وجنې خو سیټي بجاو شي، یعنی دا مقابله ختمه شوه. او دا مقابله چې کومه ده دا په اصل کې جون دلې ګټلې وي. د هغې مین ریزن دا وي چې په دا جنې چې کومه وه دا توره دا ردي یو چالو. هغه اصل کې دا جنې په دې جون پسې جانبوج کې راوستې وه چې د دوی ټیم کمزوره شي او موږ دا مقابله وګټو. په دې ځای کې جون ورته ستا د وجې زه ډېر زیات خوږ شوی یم او تا زما سره ایله بیله دا ګپ لګو. دا جنۍ د جون له د اوبو ته دکه ورکوي او لږ ساعت بعد چې جون د اوبو ته غوځار شي چې دی راپاسي د د مخ زخم او په لاس چې کم زخمونه وي دا ټول زخمونه په خپله ښه شي. او بل طرف ته عجیبه نظاره دا وشي د اوبو نه یو تریشول راوځي. یعنی په دې ځای کې دوی ته پته ولګي چې جون چې کم دی اصل کې دا د سمندري د دیوتا زوی دی. د دې د وجې د ده سره د اوبو د قابو کولو شکتي ده او د اوبو سره خبرې هم کولی شي. دا راز چې د دې ملګرو ته پته ولګي دا ټول د ده نه ډېر زیات ویریږي، ولې چې سمندر چې د چا په قابو کې نو هغه دا دنیا ختمولی شي. ګرانو کتونکو که دې بل پارت تاسو کته غواړئ تاسو نه ریکویسټ دی ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن در سره آن کړئ چې ردې دویم پارت څنګه راشي چې زه تاسو ته هغه هم په ټایم ایکسپلین کړم. ډېره مننه.